الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. حفظ اللسان. ورونو ژبه داسې یو شی ده، پښتو کې وایي ژبه هم کلا ده هم بلا ده. حدیث شریف کې راځي کله چې وایي سړی سهار کړي د بدن د ټول اعضا د یوې وړې ژبې ته د عذر زارۍ د منت زارۍ په شکل کې وایي عذر زارۍ ورته کوي چې ژبې د الله نه ویریږه، د خدای نه ویریږه. که ته سمه شې موږ ټول جسم به سم وو، نن به ورځ سمه تېرېږي، او که نه یې خبرې ته کوې خورې ته وهل موږ خورو. همداسې ده او که نه؟ همدغه وهل چې سړی په سړپ په سړپ یې رانیولی، شات درد کوي، لاس درد کوي، خوله ماته، غاښ مات، ولې؟ صرف د دغه وړې ژبې وجې ده. که چېرته په سیم کې شیطاني کوي هم استاد ورته سزا ورکوي، امیر ورته سزا ورکوي، په بازار کې خلک وهي، ولې؟ صرف د دې وړې ژبې د لاسه چې دغه خوري. چاته کنځا کوه، چاته بد وایه، بس در باندې را باندې کړي. نو په حدیث شریف کې راځي چې ټول بدن د ژبې ته زاري کوي چې ته سمه شه چې د ورځ هم سمه تېره شي، د خدای نه ویرېږه. نبي علیه السلام معاذ رضی الله تعالی عنه راغی چې یا رسول الله وسلم ما ته وصیت وکړه، نصیحت. نبي علیه السلام ورته وفرمیل احفظ علیک لسانک، د خپله ژبه دې وساته. نو معاذ رضی الله تعالی عنه وویل چې یا رسول الله آیا موږ په ژبه باندې هم نیول کېږو؟ نبي علیه السلام ورته وفرمیل ثقلتک امک یا معاذ، مور دې په تا بوره شي یا معاذه، د جهنم اور خو ډکېږي دی د ژبې په وجه باندې. نو ژبه ورونو داسې یو آفتونه لري، دغه آفتونه بعضې آفتونه دلته ذکر شوي دي. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في نار ابعد ما بين المشرق والمغرب. رواه مسلم. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان العبد بشک بنده لا يتکلم غږیږي، خبره کوي، بالکلمت په یوه کلمه سره، ما یتبینو تحقیق نه کوي، بیانول نه غواړي، یا د هغې رښتیا او دروغ حق و باطل معلومول نه غواړي، ما فیها څه چې په هغې کې دي. یا بله معنا یې دا ده ما یتبین معلومول نه غواړي، ما فیها چې څه نتیجه راوځي د دې خبرې، یهوي نغه غورځېږي بها په دې خبره سره، فی النار د جهنم په اور کې، ابعد ما بین المشرق پس د فاصله د مشرق او د مغرب. نورونو په قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان مسؤولا. د انسان سمع او بصر، د انسان عقل او زړه د هر څه پوښتنه کېږي. زموږ ستاسو عقیده دا ده ورونو چې هر انسان په ښي مټ او په چپ مټ، په ښی او په چپ مټ باندې یوه ملایکه لري. دا ملایکه کرامن کاتبین دي، دا لیکنه کوي د انسان د خولې نه چې هر بامعنا لفظ راوځي او د انسان د اعضاو نه چې هر حرکت صادریږي، دا ملایکې هغه لیکي، او په دې باندې به په ورځ د قیامت د انسان سره حساب کتاب کېږي. ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، په مثقال د یوې ذرې باندې. ذرې ورونو د ذرې تعریف علما دا کوي کله چې یوې تورې کوټې ته، تیارې کوټې ته، لکه زموږ ستاسو دې کوټې ته، په یو ځای کې وړوکی د لمر شعاع رالوېدلي، تاسو د شعاع ته وګورئ، کله د شعاع لوېدلي په د رڼا چې داسې راتېری، په د رڼا کې څه شی سره گردش کوي؟ ذرات. په لاس یې نشي رانیولی، دومره باریکي، خو د لمر د رڼا ته ښکارېږي. من یعمل مثقال ذرة، چې د دې ذرې قدر ته دې هم څه وکول؟ خیر، په ورځ د قیامت به وینې. چې شر دې هم وکول، وینې به ما او تا چې د هره خبره کوو چې صرف د چاته داسې و چې دا دې هم لیکل کېږي، راشه دا دې هم لیکل کېږي. ولې دې ووې هره جمله چې د خولې نه راوځي، هره کلمه چې د خولې نه راوځي، دا ملایکې لیکي، یو ښه لیکي یو بد لیکي. د دې هر څه جواب به په ورځ د قیامت باندې انسان ورکوي. په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه تنبیه انسان ته کوي چې انسان دا فکر نه کوي چې بس ماشین غوندې لګیا وي ګر 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 غږېږي، بلکې د الله نه دې ویریږي، ځکه چې ان العبد لا یتکلم بکلمة،
ما یتبین ما فیها بعضې بندگان داسې دي خبرې کوي ما یتبین ما فیها دوه معناګانې دي دی تحقیق نه کوي چې دا دی څه وایي دا رښتیا ده که دروغ ده د دې تحقیق نه کوي ولا امام یوه کیسه اورېدله ده خلک داسې وایي امام واورېدل خلک وایي فلان داسې وکړل فلان داسې وکړل تا ولیدو نه ستا د وړاندې د کار وشو نه که څه ولا خلک وایي نو نبی علیه السلام وایي چې داسې خبره کول چې ما یتبین ما فیها د دې تحقیق نه کوي چې دا اوس رښتیا ده او که نه ده مثلا ورونو دا زموږ ستاسو په مجلس کې روزانه بارها صدها وارې دا خبرې تکراریږي یا خو موږ تاسو خبره عمومي خبره په یو چا پسې کوو مثلا په یو تنظیم پسې کوو د یو تنظیم په یو رهبر پسې کوو په یو ګروپ پسې کوو په یو کلي پسې کوو په یو وطن پسې یا په یو شخص معین پسې کوو نو په هغې پسې چې دا خبرې کوو هغه تېر شوي دي یا اوس هم موجود دي داسې وکول داسې وکول تا لیدلي نه ناس دلته یو خبره مثلا د لرې اقصا د اندونیزیا خلک داسې دي داسې بد عادت لري داسې کوي داسې کوي تا لیدلي دي نه ولا ما قصه اورېدلې ده ما یتبین ما فیها نه مراد دا دی چې د دې تحقیق نه کوي یا مثلا ورونو مسله بیانوي مسایل شرعي بیانوي یا یې د چا نه د کوم واعظ نه اورېدلي یا یې نیمه د یوه نه اورېدلي وي نیمه یې د بل نه اورېدلي خپله کې سره پتریز کې په خپل تعبیر یې بیا بیانوي ما یتبین ما فیها په دې باندې نه دی خبر چې د دې دلیل شته او که نه یوه خبره یې اورېدلي دا نه ګوري چې دا په قرآن او په حدیث باندې ثابته ده او که نه بغیر د تبین نه دا خبره کوي یوه دا معنا ده یا یې معنا دا ده چې ما یتبین ما فیها دای بیان دای تبین نه کوي کوشش نه کوي دا سوچ نه کوي دا فکر نه کوي چې زه چې د کومه خبره کوم په دې باندې به څه مرتبېږي خو وایي خلک خندوي یا خلک خندوي یا خلک په دې باندې خوشحاله کوي د یو مخالف مخې ته یې ناست دی دی پوهېږي چې زه په ده پسې خبره کوم هغه خوشحاله کېږي دی غږېږي اوس دا نه ګوري چې زما د دې خبره نتیجه به څه وي ورونو کله متکلم امیر وي امیر د خلک ورپسې اقتدا کوي او دغه امیر کله یوه خبره داسې خبره وکوي چې لا یرا بها باسا ما یتبین ما فیها پروا هم نه کوي تبین هم نه کوي ولا دا فلانی دا خبیث دا وژل غواړي دا چې دې ته وار برابر چې دا به وژنو کیدای شي هغه د غصې نه دا خبره کړې د قهر نه کړې یا لاوبالي دی دا خبره یې وکوله په دې مجلس کې ناس د کوم مجاهد زړه ته دا خبره وغورځېږي چې امیر وویلې چې دا خو مولا صاحب دی دا خو مولوي صاحب دی دا خمیس صاحب خو پوهېږي بله ورځ یې لاس پې بر شو مړ کو دا چې قرآن دا چې نبی علیه السلام وایي چې د دې یوې کلمې په وجه باندې به دا د اور د جهنم کې د مشرق او د مغرب په اندازه باندې غورځېږي وجه یې همدغه ده چې د ده د خبرې په وجه باندې قتل وشو د ده د خبرې په وجه باندې فساد راغی د ده د خبرې په وجه باندې زړونه مات شول کورونه مات شول خاندانونه مات شول یا هغه مفتي چې فتواوې ورکوي داسې فتوا ما یتبین ما فیها تبین نه کوي چې د دې شرعي دلیل شته او که نه یا دا تبین نه کوي چې د چا د وړاندې زه دا خبره کوم دا خبره د دې خلک ذهنونه سطحه دومره ده چې دا خبره قبوله کړی شي او که نه لاوبالي خلکو ته چې نه د چا د دین تربیت کړی دی نه د چا د اخلاقو تربیت کړی نه تعلق بلا د خلکو جوړ کړی نه خلکو ته د آخرت فکر وغورځولی دی خو صرف هغه نازکې مسالې بیانوي چې فلانې ځای کې انفجار کوه چې دا نور څه دي دا نور ټول منافقین چې وژل کېږي د آخرت که ښه وي خوا د جنت ته به لاړ شي که نه وي ځي به په خپل مخه دوزخ ته داسې فتواګانې په هر ځای کې ورکول چې دا نه ګوره چې چا ته زه دا خبره کوم دا خبره دا خلک هسې د الله نه نه یارېږي مونځ او اودس په هر شي کې کمزوري دي چې ور سربره دام ورته ووایې نو بیا خو هېڅ چا له چا پروا نه کوي نو په دې وجه باندې ما بین المشرق والمغرب د جهنم په اور کې به غورځېږي ورونو کله کله د یوه انسان په خبرو په وجه باندې په دې مجالسو کې مثلا کله کله موږ تاسو د مجاهدینو نه شکایت کوو شته په مجاهدینو کې هم داسې بعضې کارونه شته معصوم نه دي خامخا د انسان زړه بدېږي درد د انسان زړه کې بیا یې وایي کله چې انسان خبره کوي د دوه خبرو ته زیات متوجه کېدل پکار دي یو د هغې خبرې تحقیق کول چې رښتیا همداسې ده او که نه دا اورېدلې چې خلکو ویلې دا خو ډېرې قصې کېږي خلک د رادیو نه یوه خبره واوري خلک د یو مخالف نه یوه خبره واوري بیا یې نشر کوي یو دا تحقیق کول بل دا تحقیق کول چې زه د چا په مخ کې دا خبره کوم کله کله سړی د مجاهدینو بد خبرې بد جوانب په دې وجه باندې بیانوي چې زړه یې درد کړی خدای چې کله په کم الفاظو یې بیانوي په کم تعبیر یې بیانوي په دغه مجلس کې ډېر داسې خلک وي چې جهاد د مجاهدینو طرف ته یې لږ زړه راښه شوی کله چې دا خبرې واوري چې ښه په مجاهدینو کې هم داسې خلک شته
هغه هغسې یوه بانه غواړي، شیطان یوه بانه ورته لټوي. نو ستا د دې خبرې په وجه باندې په دې مجلس کې دوه درې ځوانان د جهاد نه متنفره شي، په ورځ د قیامت به د دې جواب ته وایې چې ته د دې سبب شولې. فلهذا د خبرې کولو نه مخکې د دوو شیانو تحقیق کول، یو دا چې د خبره حقیقت لري او که نه چې زه وایم، بل دا چې زه د چا ته وایم د دې نتیجه به څه کېږي. په دې وجه باندې د خبرو په وجه، د وړې خبرې په وجه باندې انسان د مشرق و مغرب قدر ته جهنم طرف ته ځي. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا إلا ليضحك بها القوم وإنه لا يقع منها أبعد من السماء. رواه أحمد. ابي سعيد الخدري رضي الله عنه روایت کوي يرفعه دا حدیث تر نبی علیہ السلام پورې رسوي. قال چې نبی علیہ السلام ویلی دي، فرمایلی دي ان الرجل بشک یو کس لا يتكلم بالكلمة د خولې نه یوه خبر راوباسي لا یرید بها بأسا او دی نه کوي د هغې پروا الا مگر لیضحک بها القوم مگر کوي صرف د دې په خاطر چې خلک وخندوي، قوم وخندوي. فانه لا یقع منها او دغه انسان د دې خبرې په سبب باندې واقع کیږي، لرې کیږي د جنت نه د ځمکې او د اسمان د فاصلې په اندازه باندې. یا بله معنا ده لا یقع منها یعنی لا یقع فیها، دا واقع کیږي په جهنم کې په فاصله د ځمکې او د اسمانونو. ورونو په ډېرو خلکو کې دا مسله موجوده شته. الله رب العزت موږ د داسې کار او د دې خبرې نه وساتي. اکثره خلک خبرې کوي په مجالسو کې لا یرا بها باس، لا یرید بها باسا، څه پروا نه کوي، مقصد صرف همدای چې خلک وخندوه، د خلک د خندولو په خاطر باندې. کله چې خلک ورته وخاندي دا نور هم تشویق شي. بعض خلک خو والعیاذ بالله مشهور دي په دې مسایلو باندې، فلانای مشله، فلانای ټوقي، خلک خاص مجلس ته راولي د دې په خاطر باندې چې په مجلس کې نه خلک ورپسې لیږي فلانای راولئ چې وخت ښه تېر شي، ګپ شپ جوړ کړو. فلان چې راشي د فلان متخصص دی د خلکو د خندولو، نو هغه د خلکو د خندولو په خاطر باندې په دین باندې ملنډې وهه، سړي په ګیره پورې ملنډې وهه، په قرآن پسې ملنډې وهه، په دین پسې ملنډې وهه، چې هر څه په خوله باندې ورځي، خو صرف مقصد یې دا وي چې خلک ورته وخاندي. نو نبی علیه السلام وایي چې هغه خلک چې صرف خلک خندوي د خلکو د خندولو دپاره د خولې نه داسې خبرې راوباسي، بعضې خبرې په دې خبرو کې داسې وي چې دا انسان د ځمکې او د اسمان د فاصلې په اندازه باندې د جهنم اور ته ورغورځېږي. ورونو د ځمکې او د اسمان فاصله په یو روایت کې راځي چې 500 کاله فاصله ده. وړې خبرې دي. مخکې مو ورونو تاسو ته عرض وکولو، یوه واقعه هم درته بیان هم کړه. د ملا علي قاري رحمت الله علیه کتاب چې دی د فقه اکبر کتاب شرحه کړی، د هغې ضمیمه تاسو وګورئ. ډېرې وړې خبرې دي. مثلا دغه خبرونه چې هغوی ذکر کړي دي او ابن نجیم رحمت الله علیه هم ذکر کړي دي. که یو کس راشي د ځانه ملا جوړ کړي، ملا صاحب مولوي صاحب د ځانه جوړ کړي، یوه چپنه واغوندي، یعنې هر سړی د خپل وطن مطابق چې مولوي صاحبان د دې په وطن کې په کومه قواره او قیافه باندې ګرځي، او بیا امسا او لکڼه په لاس کې واخلي. هغوی ذکر کوي، د علما ذکر کوي په دې طریقه باندې، او راشي بیا د خلکو په مخ کې ودرېږي د ملا صاحب په شکل باندې، او بیا خلکو ته وایي چې اسألوني افتوکم، سوال وکوئ زه درته فتوا درکومه. یعنې د چا نقل وکوي، د چا پیښې وکوي، د علماو پیښې وکوي. په دې کار سره علما وایي چې دا انسان د دین اسلام څخه وځي، کافر کیږي. په دې کار باندې انسان په شاعرو د اسلام باندې ټوقې وکوي. ورونه د عوامة الناس نه ما داسې ټوقې لیدلي چې د چا ګیره وګوري، د ګیرې ته د ګوره لکه بورس، د ګیرې ته د ګوره لکه فلانی شی، د ګیرې ته ګوره لکه چیلای. نو دا خبرې کول ورونو لا یتکلم بکلمة لا یرید بها بأسا الا لیضحک بها القوم. دا صرف د دې په خاطر باندې کوي، دا یو دې ته کوي، دا بل غر ټول مجلس ورته هر وایي. دغه انسان صرف د دغه وجې په وجه باندې چې د نبي علیه السلام سنت او یو واجب د اسلام شاعرې ته یا بورس وایه یا فلان وایه، په دې وجه باندې د دین اسلام څخه وځي. د دین اسلام څخه چې ووتو خامخا به د ځمکې د اسمانونو د فاصلې قدر ته په جهنم په اور کې ورغورځېږي. فلهذا اول خپل ځانونه په دې باندې اصلاح کړو چې د خلکو خندولو دپاره که حق خبره موږ او تاسو سره یې باید ویې کوو،
که حق خبره نه وي استهزا کول. ورونو د استهزا د خلک د خندولو دپاره دوه قسمه استهزاګانې کېږي. یوه استهزا د انسان په شکل او په قواره باندې، دا په اسلام کې ناروا ده، حرامه ده، په دوه وجو باندې حرامه ده. یو د مسلمان کرامت راغورځول دي، انساني کرامت ته سپکاوی دی. دویمه خبره ورونو دا په حقیقت کې د الله د انسان خالق څوک دی؟ الله رب العزت دی. دا په حقیقت کې د الله په خلقت پورې ټوقې کول دي چې یو د یو انسان ګیره اوږده ده او ته د هغې ګیرې ته وایې دا ګیره چا پیدا کړې؟ الله. د یو کس ګیره، د یو کس پزه اوږده ده، د یو کس سترګې تنګې دي، یو کس قواره دی فلان قوم په شانتې د چینای قواره لري، یو کس د رنګه تور دی، یو کس خوله غټه ده، شونډې غټې دي، بیا ته دا څوک د اوښ سره تشبیه کوه، څوک د چیلي سره او د پسه سره تشبیه کوه چې خولې ته دې ګوره د خوله دې داسې ده لکه د پسه، پزه دې داسې ده لکه لور، قسم قسم قصې ورته کوي. نو دا دوه، یو کرامت ته انساني په وجه باندې حرام دی، بل دا په حقیقت کې د الله رب العزت په خلقت باندې ټوکې کوي. دا خو الله پیدا کړی یو انسان، الله داسې پیدا کړی ته ټوکه ورپسې کوي چې قوارې ته دې ګوره خدای د قواره غلطه پیدا کړې ده، خرابه پیدا کړې، ته ښه پې پوهېږې، ته دا تشخیص کوې. الله رب العزت فرمایي انا خلقناکم فی احسن التقویم، ما تاسو په بهترین شکل کې پیدا کړی یې. او ته خلکو ته وایې چې دا قواره د چیلي په شانتې ده یا قواره د پسه په شانتې ده، نو دا په حقیقت کې د الله رب العزت په خلقت باندې ملنډې وهل دي. څوک چې د الله په خلقت باندې ملنډې وهي هغه به خامخا د جهنم اور ته ما بین المشرق والمغرب غورځېږي. یوه خبره ده. بله خبره ده چې ورونو اکثره زموږ ستاسو په مجالسو کې دا ټوکې چې کېږي فقهیانې جوړېږي، اکثره په دیني شیانو پسې جوړېږي. تاسو وګورئ په دې مکتبونو کې واړه واړه هلکان وي، کله چې استاد ورته وایي چې راځئ نن د فقاهي وایو، نن تفریح غونډې کوو، چې دا څنګه راشي شروع دې دې ځای نه کوي. یو ملا و ملا نصرالدین یو دا یې وکول، بود که نبود یک ملا بود ملا نصرالدین، و که نه و په قدیم زمانه کې یو ملا نصرالدین نو چا هم ونه ویلی چې انجینر نصرالدین، چا هم ونه ویلی چې ډاکټر نصرالدین، ملا نصرالدین ملا نصرالدین. یعنې معنا دا ده چې ملا احمق، په خوراک نه پوهېږي، په څښاک نه پوهېږي، په تګ باندې نه پوهېږي، کار چې کله کوي وروره څه ملایي دې ته جوړه کړه، په کار د ملایي کو لرې که بس ختم شو. که ډېره خوراک وخوري څه ځانه د ملا جوړ کړی دی. ټولو نه غټ مصیبت بیا دا دی چې اول خبره ټوکه چې شروع کوي ملا صاحب یې شروع کوي، را دې خطه که تغار را دې خطه که ته خبر نه یې چې زه ملا یم، ته خبر نه یې چې دا الوا را دې خطه که ته خبر نه یې چې زه ملا یم. دا ټول دا اوس هغه ټوکې دي چې چا کړي دي. ملا نصرالدین یو یا خو اسطوري شخصیت دی، یا که اسطوري شخصیت نه وي، دا د یو زمانې یو ټوکي سړی تېر شوی دی چې د دین سره د سره د ده تعلق نشته دی. د ملا کلمه چا ورپسې اضافه کړې ده؟ د انګریز ورپسې اضافه کړې ده. دا کتاب په انګریزي ژبه باندې لیکل شوی دی، دا په ترکي ژبه باندې لیکل شوی دی. ملا نصر رسم کړی دی، یو ښه ډولي قسم قسم خر یې ورسره رسم کړی، کتابونه یې توضیح کېږي. خو چېرته هم چا داسې ونه ویلې چې د انجینر نوم یې لیکلی وي چې انجینر بیا خر ورسره رسم کړی یا بیا په هغې ټول د ټوکو نه ډک وي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ملا د خلکو په سترګو کې هم داسې ریشخند ورولي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې انګریزانو کفارو قتل چې د اسلامي قیادت کړی علماو د ابتدا نه، صحابه کرامو چې کله د قیادت شروع کړو د هغه نه وروسته شروع کړو چې علم شرعي دوی ته راغی، نو کفارو ته شکستونه ورکول. ملا د خلکو د منازعاتو حل د ملا سره دی، د خلک قیادت د ملا سره دی. نو په دې وجه باندې انګریز تر څو د دې شخصیت راوغورځوي. همدا وجه ده چې زموږ ستاسو په وطنونو کې په اولادونو کې هغه د ټولو نه ټامبل سړی، ټامبل زوی چې نور د هر کار وغورځېږي بس ملا صاحب ته په لاس ورکړي، چړي ته جوړ کړي چې لږ ښه ذکي وي، ښه هوښیار وي، ښه تنومند وي، سیده مکتب، د مکتب نه وروسته پوهنتون یا ډاکټر یا انجینر ته جوړوي. خو چې خدای ووهلو په هېڅ باندې نور نه کېږي، والا د نور کار نه وغورځېده. څوک چا پسې وایي، په کوم خلکو پسې خبره کوي، اولادونه یې ټول تبلهچانې کول او څنګه دی، دا یو یې لېږلی چې ډېر کارار شو، ورته ویلي چې تبله یې نه زده کېدله. بیا نو وایو چې خدای ووهلو، رسول وشرمولو، ښه لاس یې په تبله باندې چلېدو خو نه کېده، اخره ملا ته جوړ کړو، هغه ته مو ورولېږلو، ملا صاحب ته مو ورولېږلو. نو چې تبله باندې لاس نه چلېږي بیا ملا صاحب ته ورولېږي، چې نور د دنیا په کارونو باندې لاس نه چلېږي. همدغسې یې کړی دی چې ملا نن د هر مجلس ریشخند ګرځېدلی دی. ورونو مخکې ما تاسو ته د سوره براءت د سوره توبه هغه آیات درته ذکر کړی دی، تاسو خپله بیا هم رجوع وکوئ. تفسیر ابن کثیر ورپسې وګورئ، د هغې هغه مختلف روایات تاسو ورپسې وګورئ.
هغه نن عمده ګرځېدلی دی. علما په هغه آیت باندې استدلال کوي چې څوک هم په شعائرو د اسلام باندې استهزا کوي، که زړه یې وي د استهزا او که نه، خو خبره یې داسې وکوله، حرکت یې داسې وکوله چې په هغې کې استهزا د دین راغلله، دا انسان د دین اسلام نه وځي. دا انسان به دوباره توبه کوي، اسلام ته به رجوع کوي، که نه کافر دی. په دا حالت کې مړ شو، کافر له دنیا نه لاړو. که اسلامي نظام وي لکه څنګه چې د سمرقند د اسلامي خلافت د هغه سړي سر صرف په دې وجه باندې وهلی و چې دیني کتاب ته هغې تبرګی ویلی و. نن زموږ ستاسو د مجلس قصې همدغه دي. فلهذا ورونو خلکو ته داعیان جوړ شئ، دعوت وکوئ، خاندئ د خلکو سره نه مه په دې مسله کې چې څوک هم دا خبره داسې په دې طریقه باندې یادوي، یا اسلام ته منسوبوي، یا دین ته منسوبوي، یا ملا او عالم او قاري ته منسوبوي، هغه قصه د خلکو په خوله کې ور وچکئ. خلک په دې باندې بند کړئ، په ځای د دې چې ورته وخاندئ، په ځای د دې چې دا را نقل کړئ، باید خلک په دې باندې پوه کړي. وروره که قصه کوي، ټوکې کوي، الله رب العزت فرمایي بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. بل شی هم د ټوکو لپاره پیدا نه کړی، په الله او په رسول او د هغې په آیتونو باندې تاسو ټوکې کوئ، ملنډې ورپسې وهئ. نو استهزا زموږ او تاسو په مجالس کې ورونو ډېره زیاته ده. او دا استهزا د څه په خاطر باندې کېږي؟ صرف د دې په خاطر باندې چې څو خلک راته وخاندي. خلک وخندئ. نو د خلکو د خندولو په خاطر باندې کله کله ورونو صرف د خلکو د خندولو په خاطر باندې انسان د دین اسلام څخه وځي ولا یرید بها باسا، د ده پروا هم نه وي چې د خولې نه ما څه راویستل. د دې نه وروسته بل مرض ورونو ډېرې خبرې کول، هر سره نقل کول، دا هم یوه مریضي ده. عن حفص ابن حاسم رضی الله عنه قال، حفص ابن عاصم رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کفا بالمرء کذبا، د یو مسلمان دپاره دومره دروغ کافي دي ان یحدث بکل ما سمع، چې هر څه چې آروي د هغې نقل نورو خلکو ته کوي، همدغه دروغ یې بس دي. یعنې ورونو که یو انسان په خپل ژوند کې هېڅ دروغ نه وایي، خو چې هر څه آروي نورو ته یې ورسوي، دا د ټولو نه غټ دروغجن دی. دا ورونو د ډېرو خلکو مریضي همدا ده، د ډېرو خلکو مریضي همدا ده، خصوصا په دغه منطقو کې، کومه منطقو کې چې مصروفیتونه ډېر نه وي، په دغه منطقو کې حتی دغه د ضعف نقطه استخباراتو ته هم معلومه ده. استخبارات چې کله وغواړي، خبیث استخبارات چې د مسلمانانو په خلاف باندې یوه خبره نشر کړي، هغه بی بی سی ته نه وایي، اخبارونو ته نه وایي، ځکه خبرونه ډېر کم خلک وایي، ډېر خلک یار وي. صرف راځي په اډه کې د خبره کوي، چېرته چې موټر درېږي او چېرته چې بازار دی، په بازار کې صرف یوه سړي ته خبره وکوه، ماښام چې ته کور ته رارسېږې ستا نه مخکې هغه خبره هم رارسېدلي. نو دغه استخبارات د دې نه د استفاده کوي. په یوه منطقه کې، د واڼه په منطقه کې یو وخت کې حکومت پاکستان غوښتل چې یوه طبقه مهاجرین چې ازبکان دي د دې په خلاف باندې څه طریقه جوړه کړي چې راویې باسي. نو بله هېڅ طریقه ورته نه جوړېدله، روزانه به یوه خبره خوشي کوله په بازار کې. یوه خبره به وکړله چې د ازبکان خو موږ یو ونه لیدو چې په افغانستان کې شهید شوی، دا څنګه جهاد کوي؟ وړه وړه هلکان، ته باور وکړه چې د دومره وړه هلکانو نه چې د هغې یعنې د 10 کالو نه ښکته هلکان نه به هم دا خبره واورېدله چې د ازبکان خو جنګ نه کوي، دا خو جهاد نه کوي. سړی به حیران شو چې سبحان الله، دا خبره تر دې ماشومه پورې هم را رسېدلې ده. او دا دې ورځې نه اخیستلې ساعتونه، ځکه چې قبایل د دې دار کور نه یو 2 کسه په خارج کې وي، هغه یې ګټي، د نور ټول همدلته ورته ناست دي. دا سار ګاډی را ډکېږي، بازار ته راځي، په هوټل کې کښېني، 2 پیالې چای وچکي، نور نسوار ورته کېده، ده سره کېنه، دې سره کېنه. صرف که غواړې چې خبره نشر کړې، بس صرف ده ته یې راورسوه. په دا اډه کې صرف داسې تیزه خبره وکړه، ته ترې ځه، د تا نه به تیزه، ته په موټر کې ځه، تا نه به مخکې دا خبر رسېدلې وي کلي ته. بله خبره ورپسې راتېره شوه چې دا ازبکان په دې کې اکثره خلک د روسانو دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دویمه خبره، په مسلمانانو پسې به یې دا خبره را رواج کړه چې دا خلک خو د روسانو د KGB سره تعلق لري. نن هم ولا فلاني ځای کې وکتل، اوهو ټول به سرونه به ته کول، څه چل دی؟ ولا فلاني ځای کې یو کوی پیدا شوی دی، 15 سرونه پکې پراته دي انسانانو. سړی به د راټینګو تا لیدلی؟ نه والا. چا درته ویل؟ فلاني ته تا لیدلی؟ نه والا ما ته فلاني ویل. تا لیدلی؟ هغې ته چې نه والا ما نه دی څه، والا په اډه کې سړي جامه کوله. بس په میاشت کې د نه هغه ازبکان چې خلکو په سر باندې کېنول، د سر خلکو د روسانو د امریکا نه زیات دښمنان شول، نر او ښځې ورپسې راووتل، جنګ یې په خلاف باندې شروع کړو، په لسګونو یې شهیدان کړل، مهاجر یې کړل، تر نن ورځې پورې هغه منطقې ته اوس داخلېدلی نه شي.
دا څه خبره ده چې تحقیق نه کوي، هر څه چې آر وي هغه مخکې نشروي. ډېرو خلکو ورونو دا خبره خبرونه آر وي، خبرونه وار وي. خبرونه څوک وایي ورونو؟ کفار یې وایي، مسلمان خو خبر نه وایي. رادیوګانو خو ټول د کفارو په لاس کې دي. خبر وشي چې نن په وزارت داخله کې یو انفجار وشو، 5 پکې ښځې مړې شوې، 6 پکې ماشومانو خانه د خراب شوه. په وزارت داخله کې ښځه څه شی کوي؟ ماشوم ښځه څه شی کوي په وزارت داخله کې؟ ډېر زموږ استاد چې صرف د طالب سره لږ مخالفت وي، د القاعده مجاهد سره لږ مخالفت وي، دا اوس وګوره، دا اوس جهاد دی. اوس تا لیدلی دی بیا چې بهر راوځي خبرونه دې واورېدل؟ نه، 6 ماشومان بېچاره بېوزله خلک غریبان، خو دا چي ته څه غریبۍ ته به راغلي وي؟ لاړه ټولې ټوټه کړل. تا لیدلی دی؟ نه. چا ویلې؟ والا BBC کې به خبرونه واورېدل. دا خبر ورونو د اور په شان په ټول ملت کې تیت شي. چا چې خبرونه نه اورېدلې سیم ته خبرونه واورېدل؟ نه والا، ټول سیم خبر که په دې باندې. هغه کلي ته لاړ شي خبرونه واورېدل؟ نه والا، ټول. نو دا خبره کول چې هر شی سړی آروي او هغه بیا په مخه خلکو ته وایي، دا سړی په دنیا کې د ټولو نه غټ دروغجن دی. نو دا صفت د ځانه لرې کول پکار دي. ورونو خلک هم دغسې رانیول پکار دي. د خلکو اصلاح داسې نه کېږي. مخکې ویلي چې د تربیت تغییر سلوک الانسان دی، د خلکو سلوکیات ور بدل کړه. چې چا هم داسې خبره کوله ورته یې وروره مو لیدلی دل نه، نو بیا یې ولې وایې؟ خو بیا خو یې داسې ووایه چې خلک وایي. ته خو یې داسې بیانوې لکه ته چې شاهد عیني یې دی. هغه سړی راونیسه بل چې تا اورېدلې ده دا خبره؟ نه، نه مې دا اورېدلې. نو فلهذا دا امراض په خلکو کې موجود دي او د دغه د نقطې نه او د دې ضعف د نقطې نه کفار ورونو ډېره زیاته استفاده کوي د مسلمانانو خلاف. علاج یې دا دی چې خپل افراد، خپل مجاهدین په دې باندې تربیه کړئ. عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی ان من احبکم الی، ستاسونا ماتا ډیر محبوب کس، واقربکم منی او په ورځ د قیامت، واقربکم منی او ماته ډیر نږدې، مجلسا زما په مجلس کې، یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې، احاسنکم اخلاقا، ستاسونا هغه خلق دي چې اخلاق یې ښي، خوش اخلاق یې، درست اخلاق والی. وان ابغضکم الی، او ما ته ډېر بد چې زه ورسره ډېر بغض لرم، وابعدکم مني، او ستاسو نه ما نه به لرې هغه کس دی، مجلسا په مجلس کې په ورځ د قیامت باندې، الثرثارون، څوک چې ډېرې خبرې کوي، والمتشدقون والمتفیهقون. قالوا صحابه عرض وکوله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قد علمنا الثرثارون، موږ خو ثرثارون وپېژندل چې ډېرې خبرو کولو والا دي، والمتشدقون هم پېژنو. فما المتفیهقون؟ متفیهقون کم خلق دي؟ قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل المتکبرون، متکبر خلق. ورونو په دې حدیث کې څومره سخت وعید دی. نبی علیه السلام وایي چې په تاسو کې ما ته چې ډېر بد لګېږي، په ما ډېر بد لګېږي، زه ډېر بغض ورسره ساتم. په ورځ د قیامت چې کله د نبي علیه السلام مجلس وي، وایي په هغه مجلس کې به ما نه دا ډېر لرې وي. ګوره په مجلس کې، حتی په دنیا کې د لوی شخصیتونو مجلس، د علماو مجلس، د عمراو مجلس، انسان څومره کوشش کوي چې په زور باندې ځان صرف د سټیج طرف ته ورورسوي، هغه سره نږدې. په ورځ د قیامت به دغسې مجلس وي ورونو د نبي علیه السلام. په دې نبی علیه السلام سره به نږدې هغه خلک موجود وي چې د نبی علیه السلام شکل مبارک ته به هم ګوري، د نبی علیه السلام خبرې به هم آروي، د نبی علیه السلام به د دوی خبرې هم آروي، مکالمه به ورسره کوي. او بعضې خلک به لرې لري چې نه به نبی علیه السلام ویني نه به یې خبرې وررسېږي. دا به کم خلک وي؟ دا به هغه خلک وي ورونو په دنیا کې نبی علیه السلام بغض ورسره لري، په ورځ د قیامت کې به په مجلس کې د ټولو نه لرې کېنولي، شاته به یې کېنولي. کم خلک دي؟ الثرثارون، کم خلک چې ډېرې خبرې کوي. ثرثارون پېژنئ؟ ثرثارون ته پښتو کې څه وایي؟ کړتن، کړتو. د پېښور خلک ورته، پاکستان خلک ورته کړتو وایي. کړتو
ټوله ورځ ګر 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 په ارامه باندې نه کښېني چې څنګه کښېني که د سیاست خبره را مخکې شوه زړه یې طاقت نه کوي چې څه وخت به ته چوپ کېږې که د دین خبره را مخکې شوه بس سمدلاسه دی پکې ورداخل دی که نظامي خبره را یاده شه دی پکې ورداخل دی که د تجارت خبره دی پکې ورداخل دی هر شي کې خبره کول خبره تیز سر وایه دی بیخ درته وخت خلاصوي دې ته سرسار وایي ډېر غږېدل ډېر کړتو ډېر ګرګر چې دې ته په عربي ژبه کې سرسار وایي نبي علیه السلام وایي چې د سرسار سره زه بغض لرم بغیز په ورځ د قیامت په مجلس کې لرې چېرته غورځومه کم خلک چې زیاتې خبرې کوي په دې کې نبي علیه السلام دا نه دي ویلي کم خلک چې د ګناه خبرې کم د ګناه کوي هغه خو به د دوزخ ځای دی چې یا دروغ وایي یا استهزا کوي هغه خو نور احکام لري نه مباح خبرې مباحي یعنی خبرې جایز وي خو ډېرې کوي دا ډېر خلک خبرې چې کوي د نبي علیه السلام نه خوښېږي په کار ده چې موږ تاسو هم خوښ نه شي سرسار سړی باید موږ یې تربیه کړو چې ورور پرشي کې مه غږېږه لږ صبر وکړه نمبر ته چې خولې ته دې وار ورکړه یو بل چا ته نمبر ورکړه او په هره خبر کې باید سړی ونه غږېږي دا خبر ورونو متخصصین معلومي دا شرعا او عقلا او عرفا به دا خبره ده چې عالم غږېږي په علمي مسله کې تم غږېږه سیاست خبره راشي په هغې کې هم ته رایه ورکوه نو دا خلک سرسارون دي سرسار سړی د الله رب العزت بد دي چې الله رب العزت هم د داسې بد صفت نه وساتي خو ورونو په ملګرو کې داسې خلک بعضې پیدا کېږي چې دا مرض پکې وي دا طبیعتونه دي مزاجونه دي د داسې سړي خوله خو نشي ورګنډلی څنګه یې کوي فلهذا داسې سړي په دې احادیثو په نورو احادیثو باندې یا په حکمت باندې پویول پکار دي چې ډېرې خبرې مه کوه په مزه مزه شیئا فشیئا تغییر سلوک الانسان شیئا فشیئا نن یې د دې خبره نه معنی کوه چې لږ بل ته هم وار ورکوه چې بل نوبت واخلي چې لږ په دې تربیه شي بیا د بلې خبره نه کوه چې کومه خبره د تخصص نه وي په هغې کې مه غږېږه یا بل ته هم غوږ نیسه په مزه مزه نو الله رب العزت هم دې داسې بدو صفتونو نه وساتي والمتشدقون نبي علیه السلام چې متشدق سړي سره هم زه بغض لرم په ورځ قیامت به دام شاته ټېله کوم شاته به چېرته ناست دي متشدق څوک وي شدق ورونو په عربي ژبه کې دغه ته وایي دې ته پښتو کې څه وایي دې وختي ته بعضې خلک چې خبرې کوي تاسو به دا بعضې متکبرین کله په دې سیاسي مکالمې کې چې کله ګورئ چې کله پوښتنه ترې نه وکوي چې فلان صاحب دی تاسو په دې کې څه رایه ده فلان صاحب نو رادقه ته شي د خوله کږه وږه کړي او دغسې چې دا خبرې کوي د چینګه خوله کله خوله دې طرف ته کوي کله خوله دې طرف ته کوي د خپلو خبرو ته ډېر متکبر وي چې رایه که دا هم دغه رایه ده که پوښتنه ترې وکړي چې د دې انتحاریان د دې په ژبه باندې انتحاریان د دې دا ولې کوي نو چې دا راځي چې دا خو د وطن د اقتصاد ضعیفه ده دا خو غریبي ده او کار نشته که دا کار وایي چا به استشهادي حملې نه کولې او خوله ورسره کږه وږه کوي دا متشدق دی والمتفیحقون کبر کوونکي په خبرو کې کبر کوونکي کله چې غږېږي په خبرو کې تکبر کول نو که یو څو ټکې انګلیسي زده یې زر زر یې ورغورځوي دغه لغات هم مخې ته به یې دهقانان ناست وي مخې ته به یې طالب العلمان ناست وي دا به پوزیشن والا داسې دی پوزیشن های دی پوزیشن لو دی او دا خبره نه پوهېږم ټمپریچر داسې شو فلانی شی داسې شو دا متکبر دی د خپل لغات په خلکو باندې خرڅوي تکبر کوي نبي علیه السلام وایي چې کلم الناس قدر عقولهم کله چې د انسانانو سره غږېږي د هغې د عقل مطابق ورسره غږېږه کم سړی چې په کومه مسله باندې نه پوهېږي تاسو د احمقان کتلي دي دا ډېر ما په د پاکستاني سیاستمدارانو کې دا ډېر دي چې رای والا یو هې پکې اردو وي نو ټول انګلیسي وایي خطاب چا ته کوي خطاب عوامو ته کوي هغه عوامو ته کوي چې هغه په خپله ژبه باندې صحیح نه پوهېږي د انګلیسي الفاظ دي چې ورته زموږ په افغانستان کې بیا نور د فارسي لغات ډکشنري ورپسې ګوري قوامس ورپسې ګوري هغه الفاظ په پښتو کې هغه خبرې هغه الفاظ چې سره څوک پې پوهېږي دا صرف غیر د پښتو اکاډمۍ والا که پې پوه شي نو دا متشدق دی او متفیقه دی دا خلک نو داسې خبر نبي علیه السلام مجلس عایشه رضی الله تعالی عنها بیانوي نبي علیه السلام چې خبرې کولې دانه دانه خبرې به یې کولې چې هر سړی به ورباندې پوهېدو داسې خبرې به یې کولې چې عامي به هم ورباندې پوهېدو او غټ عالم به هم پرې پوهېدو پوه به هم پرې پوهېدلو بعضې خلک بعضې واعظین داسې طالب العلمان د علماو خپله ژبه یي خپل اصطلاحات یي کله چې راشي عوامو ته غږېږي نو عوامو ته هغه الفاظ استعمالوي هغه الفاظ ورته استعمالوي چې په دې ځای کې په دې حدیث کې دا شی فاعل دی او د فاعل اوس دهقان په فاعل څه پوهېږي هغې ته د مطلب خبره وکړه چې څه خبره ده خبره څه ده فاعل هغې ته ورښیې مفعول هغې ته ورښیې یا کبرا او صغرا ورته بیانوي چې دلته دا نه پوهېږم دا جنس دی دا فلانه شی دی د منطق قاعدې نو دا د دې په خاطر باندې تر څو پورې دا شیخ خپل ثابت کړي چې والا دا سړی
څه نه څه شته پکې، څه جوهر لري. انسانانو سره چې سړی غږېږي د هغې د عقولو مطابق باید وغږېږي. دا د دې نه وروسته حدیث مختصر حدیث دی، خو ورونو موږ تاسو ورته ډېر ضرورت لرو، ټولو ته یې لرو، خو بعض احادیث بالکل په موږ باندې راځي. عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من حسن اسلام المرء، د انسان د اسلام او دین کمال په دې کار کې دی ترکه ما لا یعنی، چې پرېږدي هغه څه چې له ده سره تعلق نه لري. رواه ترمذي. ورونو دا حدیث هم یو لوی باب دی د امنیاتو. چا چې په دې حدیث باندې عمل وکولو، دا په نظامي کارونو کې درسونو مراکزو کې چې د امنیاتو په نوم باندې درس ورکول کېږي، خپل نیمایي غم یې خلاص کو. چا په دې حدیث باندې عمل وکولو. ترک ما لا یعنی، د مصیبتونه په مسلمانانو ته په دې نظامي کارونو کې یا په جهادي کارونو کې د څه د وجې نه ورځي. یو ملګری ګیر شي، یو ملګری ونیول شي، سینه یې د ټولو معلوماتو نه ډکه وي، دی به یو فرد عام مجاهد به وي، صرف یو جنګېدونکی ټوپک چلونکی به وي، رهبر به دی پیژني، سیاسي لیډر به دی پیژني، شورا به دی پیژني، مالیاتو مسؤل به دی پیژني، د اعلام مسؤل به دی پیژني، د اسلام د اعلام کار چېرته کېږي، په کوم ځای کې کېږي، په کومه طریقه کې کېږي، لیبارټري په کوم ځای کې، دا ټول معلومات ورته وي. دا ټول معلومات د څه وجې نه کېږي؟ د فضولیاتو نه. د ترک ما لا یعنی خلق نه کوي. په یو مسله کې د چا کار نه وي، سړی دوه سره غږېږي، دا هم راشي غوږ ورته ونیسي. یو سړی کمپیوټر کې دا هم پکې راشي پکې ورګوري چې څه کوي. اوس سړی خو پرېږده چې یو شي سره تعلق نه وي، یوه طرف ته کښېنه. دا د اسلام تعلیم دی. اسلام د تر هغه وخته پورې نه مکمل کېږي. کس راشي دا څوک دی، دا بل هم نو بخل نه کوي، بیا دغه ټول تاریخچه ورته بیانوي چې دا فلان او فلان او فلان اوس دا مسؤلیت لري دلته. او کېدای شي که دا ورته معلومي شي د دې نه وروسته څوک راځي هغه هم ورته کوي، چې د دې نه وروسته کېدای شي دا لري که بل راځي. دا مجاهد چې اوس ونیول شي، وایي زور قالب نه لري، د وهلو زور څوک لري؟ نو بیا چې پوښتنه ترې وکړي چې امیر د څوک دی، 8 پشت امیران ټول ورته وښیي. په کوم ځای کې هغه د ټرېننګ د په کوم ځای کې واخیست، استاد د څوک، ټول ورته وایي. معلومات د څه وجې نه راغلي دي؟ د دې فضولیاتو د وجې نه، چې دغه یو عادت په موږ مجاهدینو کې موجود دی چې فضول شیان چې کوم شی د ده سره تعلق نه لري، غواړي چې هغه هم پې پوه شي، باید زده یې هم کړي، باید خبر هم شي چې ولې داسې وشول، څوک راغلل، څوک لاړل، څه یې کار دی. نو ترک ما لا یعنی ورونو دا د مسلمانانو د صفاتو څخه دی.